عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أخرج الإمام أحمد والحاكم والبيهقي. حضرت عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: روژه او قرآن کریم د قیامت په ورځ د بنده شفاعت کوي. روژه به ووایي: ای پروردګاره، ما دای په ورځ کې له خوراک او څښاک او خواهشاتو منع کړی و، نو ځکه د ده په هکله زما شفاعت قبول کړه. او قرآن عظیم الشان به ووایي: ای پروردګاره، ما دای په شپه کې له خوب کولو منع کړی و، نو ځکه د ده په اړه زما شفاعت قبول کړه. د دوی دواړو شفاعت به قبول کړل شي.